past perfect continuous tense. دا ټینس په موږ هله استعمالو کله چې موږ داسې کارونو باره کې په انګلیش کې خبرې کوو. کم کارونه چې د نن نه څه کاله مخکې شروع شي وو، څه وخت مخکې شروع شي وو او څه وخت مخکې ختم شو. د دې څه مطلب شو؟ د دې مطلب دا شو چې څه کار په پاسټ کې شروع شوی وو، هغه پاسټ کې څه وخت شو او بیا ختم شو. لکه فار اګزامپل زه وایم چې شاګل خان 4 کاله په امریکا کې وښکلي وو. د شاګل خان 4 کاله په امریکا کې کله اوسېده؟ مخکې وخت کې اوسېده، په پاسټ کې اوسېده او 4 کاله هلته تېر کړي دي او بیا مخکې وخت کې راغلی کور ته. صحیح شو؟ زه اوس وایم چې ما 15 منټه چیس کلی و، یعنی دا یو خبره ده که نه، 15 منټه مې په پاسټ کې چیس کلی و. صحیح ده؟ دا کار په پاسټ کې ختم شوی دی، مخکې وخت کې شروع شوی او بیا هم مخکې ختم شوی دی. زه وایم چې زه په 10 منټو کې بازار ته رسېدلی وم. مخکې وخت کې 10 منټه تېروتي دقه مخکې وخت کې دا بازار ته راتلو کار شروع شو او بیا وقت په پاسټ کې په مخکې وخت کې بیا ختم شو. نو داسې کارونو باره کې چې مونږ کله خبرې کوو نو هغې دپاره مونږ پاسټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس استعمالوو. دې دپاره تاسو ته یو فارموله لیکم، هغه فارموله باندې تاسو د پاسټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس هره جمله جوړولی شئ. صحیح ده؟ پښتو نه ځان انګلیش ته ټرانسلیټ کوئ او دې ته دغه شیان لیکئ. ټول ناول به څه شی لیکې؟ سبجیکټ. سبجیکټ پسې به دې کې څه شی لګې؟ دې کې به لګې هیډ بین. هیډ بین پسې ور پسټ فارم پلس آی ان جی او پلس ابجیکټ پلس سینس یا فار. فار او سینس بار کې ته وایم فار به د داسې کارونو دپاره لګې، داسې کارونو دپاره کم جمله کې چې وشو راځي یا شوي وو، پښتو کې چې موږ وایو که نه، لکه زه تاسو ته وایم لکه د شاګول خان په امریکا کې 10 کاله شوي وو، هغه 10 کاله په هلته په امریکا کې شوي وو. نو د دې څه مطلب شو؟ دې سره به پار لګې کله چې انګلیش ته ټرانسلیټ کې. او که چېرته زه داسې ووایم چې د ارمان په سکول کې 3 کاله وشو نو دا به هم دې سره به هم په انګلیش کې پار لګې. ښه اوس کوه سینس. سینس په کوم څه کې استعمالی؟ چې کله په یو سینټنس کې په یو جمله کې نه راشي. فار اګزامپل زه تاسو ته اګزامپل درکړم، د اګزامپل نه ښکلی کلیر کېږي. کوه یو احمد د یو هلک نوم دی، هغه خیراته تللی او 20 منټه د هغه وشو چې هغه ناست دی روټۍ خوري. زه تاسو ته پښتو کې یو سینټنس ووایم چې ارمان د 20 منټو نه روټۍ خوري، د 20 منټو نه روټۍ خوري. دا نه چې پکې راغی دا چې و دا دې سره به سینس لګې په انګلیش کې. لکه تاسو ته اګزامپل سمپل درکړم چې وشو پکې راغی هغې ته فار به لګې، فار به لګې، او که نه پکې راغی هغې سره به سینس لګې. تاسو ته یو جمله لیکم چې میں 30 منٹ سے اسکول جا رہا تھا. دقه درته لیکم زه جا رہا تھا. څنګه کوه دا کار چې کوم دی په پاسټ کې شروع شوی او بیا په پاسټ کې ختم شوی دی. سکول ته راتلو کار په پاسټ کې شروع شو او بیا دقه 30 منټه وشو، 30 منټه بیا ختم شو. په لاره مې 30 منټه اخیستي وو زه چې سکول ته تلمه. دا 30 منټه چې پکې راغله که نه دا پاسټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس شو. دقه ځینې موږ ته ثابته شو. څنګه کوه یو پکې 30 منټه راغله او بل په آخر کې دا تا چې راغلی دا رها تا، دې نه موږ ته پته لګي چې دا پاسټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس دی. دا کار په پاسټ کې شوی دی، په پاسټ کې بیا ختم شوی دی. ګورئ 30 منټې په پاسټ کې اخیستي دي. اوس سړی ځانه بل ځای کې دا بل چاته قصه کوي. صحیح ده چې ما 30 منټه اخیستي وو چې سکول ته تلم، هغه ټایم کې 30 منټه زه سکول ته روان وم. صحیح ده 30 منټ وراسې سکول ته روان وم. څنګه کوه اوس به مې دلته سبجیکټ دی، سبجیکټ په ځای به آی راشي، مې آی. پسې به هیډ لګي، هیډ بین. دلته د پلورل سره هم هیډ بین راځي او د سینګل سره هم. دلته بل شی نشته، آی هیډ بین. دلته راغله تله، تلو ته څه شی ویل کېږي؟ ګو ویل کېږي.
دقه گو پسټ فارم دی د ور پسټ فارم به ولګې پسې به پسې آی ان جي ولګې I had been going object به پسې ولګې to school دلته به سنس لګې که پار به لګې ابجکټ خو لګې ده دې سره به اوس پار به لګې پار به ولې لګې ځکه چې د جمله ته معنا وکړه زما 30 منټه شوي وو چې زه سکول ته روان وم په پاست کې 30 منټه شوي وو او ما تاسو ته وویل چې شوي وو چې راغی دې سره به څه لګې دې سره به دغه لګې پار به سره لګې صحیح ده پار او په آخر کې به دقه ټایم ولګې پار 30 منټ 30 منټس صحیح شو که ته چېرته اوس داسې وای چې زما 30 منټ شوي وو چې زه سکول ته نه وم روانه پاست کې دا 30 منټ شوي دي او ته اوس قصه کوې چې 30 منټ مې شوي سکول ته نه وم روان نو دا به څنګه وې څنګه کوه اول نه به ولیکې دقه سبجکټ به ولګې پسې به هیډ ولیکې د هیډ پسې به ناټ ولیکې I had not been به پسې ولیکې صحیح ده going دقه ور پسټ فارم پلس آی ان جي د دې ځای نه پاخه جمله به ټوله لګې دقه شانې څومره څنګه جمله چې هغه شانې به لګې I had not been going to school for 30 منټ صحیح شو دا د دې جملې پازیټیو شو دا یې نیګیټیو شو دلته تاسو ځان نیګیټیو دپاره هم جوړولی شئ نیګیټیو دپاره هم ځان فارموله جوړه کړئ د دې هیډ او د دې بین په منځ کې ناټ ولګوئ او په دغه فارموله باندې دا جمله داسې جوړه کړئ د دې جملې نیګیټیو صحیح شو اوس څنګه کوه اوس به یې انټراګیټیو لګوو صحیح ده اوس څنګه کوه دا هیلپینګ ورب چې کوم دی دا به اونلي سر ته راشي او دا کوم سبجکټ چې دا به وروسته به وځي هیډ آی بین به پسې ولګې going to school for 30 minutes او آخر کې ساين اپ انټروګیشن دقه شانې دې باندې پوه شوئ دقه شانې فارموله ځان دپاره انټراګیټیو دپاره هم جوړه کړئ دا هیډ اول راولئ دغلته د سبجکټ وروسته بوځئ صحیح شو نو دقه شانې فارموله به درته جوړه شي په هغې باندې ځانه بیا سینټنس جوړوئ ځانه جملې ولیکئ پښتو کې یا په اردو کې ولیکئ او هغې نه دغلته رااړوئ اوس بله یو جمله درته لیکم بله جمله دا رسم کوه اکرم اور اسلم 2 سالوں سے امریکہ میں رہ رہے تھے که چېرې دا ته په انګلیش کې ویل غواړې دې دپاره به پاسټ پرفیکټ کنټینیوس ټنس استعمالی که چېرې دا په انګلیش کې ویل غواړې صحیح ده دې دپاره به دا ټنس استعمالی ما تاسو ته ویلي که نه اول نه به سبجکټ دلته لګې سبجکټ په دې کې 2 دي صحیح ده که دلته سبجکټ یو نو بیا به هم هیډ بین لګې که چېرې 2 راغله نو بیا به هم دې سره هیډ بین لګې اول نه موږ سبجکټ څو لګو څنګه کوه اکرم and اسلم هیډ بین به دواړو سره لګي هیډ بین دلته ولګېده دلته اوس پسې به ور پسټ فارم لګي ور چې شی دی لیف آی ان جي به سره هم لګي څنګه کوه آی ان جي سره ولګو اوس به ابجکټ لګي ابجکټ په دې کې چې شی دی چېرته اوسېږي په امریکا کې اوسېږي ان امریکا سنس به ولې لګې ځکه چې د دې جملې معنی ته ماته وکړه د دې معنی دا شوه چې اکرم او اسلم د 2 کالو نه پکې راغی که نه نو چې نه پکې راغی دې سره به سنس لګي سنس 2 years صحیح شو اوس که چېرې ته دې نه نیګیټیو جوړی چې اسلم او اکرم د 2 کالو نه په امریکا کې نه اوسېده د دې جملې مطلب خو دا شو چې اسلم او اکرم د 2 کالو نه په امریکا کې اوسېده 2 کاله تېر شوي دي هغه 2 کاله هغه وباسلي بیا راغلي واپس صحیح ده د 2 کاله چې کوم موږ دا شروع شو په پاسټ کې او بیا په دقه پاسټ کې ختم شو ځکه خو موږ پاسټ پرفیکټ کنټینیوس ټنس دلته استعمالو صحیح شو که چېرته موږ داسې وو چې هغه 2 کالو نه په امریکا کې نه اوسېده هغه خو ځان چېرته پټ شي چېرته بل چېرته تلي صحیح ده نو هغه به دقسې وې څنګه کوه اکرم اینڈ اسلم به ولګې
دې پسې به دا هیلپینګ ورب ولګي هیډ به ولګي هیډ د هیډ پسې به نټ ولګي had not been living in America since 2 years. اوس که چېرته دې نه انټراګیټیو سنټنس جوړول غواړي یعنې سواله جمله ترې جوړول غواړي چې د اکرم او اسلم چې 2 کاله وروسته دوی چېرته وو دوی په کوم ځای کې اوسېده دوی په امریکا کې اوسېده 2 کاله دوی په امریکا کې اوسېده دا سوال به څنګه کې دا سوال به داسې ګزین کوه د ټول نه دا کوم هیلپینګ ورب کې هیډ چې دی دا هیډ به اولني سر ته راولئ هیډ اکرم and Aslam been living in America since 2 years او په آخر کې ساین اپ انټاروګیشن صحیح ده په دې باندې پوه شئ دقه شان یې جوړوئ که چېرته تاسو دا فارموله د نیګیټیو دپاره جوړول غواړئ صحیح ده نو دلته د هیډ پسې د نټ اضافه وکړئ پلس نټ دقه د هیډ او د هیډ او د بین په منځ کې نټ لګوئ او که چېرته انټراګیټر دپاره دا جوړول غواړئ نو دا هیډ اولني دې سر ته راوولئ په دقه سر کې هیډ لګوئ او د سبجیکټ وروسته بوځئ د هیډ ځای له اول نه هیډ شو بیا سبجیکټ شو بیا بین شو دقه شانې پاخوا لګوئ دغه ستاسو د لپاره پوره شوه دا فارموله ځانه جوړه کړئ او دې دپاره ځانه نور سنټنس هم جوړ کړئ پښتو کې سنټنس لګوئ هغه اردو ته ټرانسلیټ کوئ او بیا دغه شانې په دې فارموله کې فټ کوئ دغه شانې